السلام علیکم دوستانو. خوراک د ژوند یو اهم ضرورت دی او خوراک د انساني ژوند لپاره لازم او ملزوم دی. که یو انسان په ورځ کې مناسب خوراک ونه کړي نو هغه د مختلفو مرضونو او مسایلو ښکار کیدلی شي. د ښه صحت ساتلو لپاره مناسب او په سمه طریقه خوراک کول ډیر ضروری دي. خو د همدغه خوراک په دوران کې څه غلطیانې داسې هم دي که هغه غلطیانې وشي نو په صحت نور هم خراب اثر کولی شي او دغه خوراک ستاسو صحت خرابولی شي. موږ مخکې هم په دې باره کې یو ویډیو جوړه کړې وه چې دوستانو ډېره زیاته خوښه کړې وه. اوس مو نور داسې مهم او ضروري معلومات راټول کړي چې تاسو سره یې شریک کړو او تاسو ترې ګټه واخلئ. نو دا ویډیو تر اخره وګورئ، ستاسو لپاره ډېره ګټوره ثابتېدلی شي. خو د هر څه نه مخکې دا ویډیو در سره لایک کړئ او خان کلیک چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو، د خوراک په دوران کې چې وړومبی لویه غلطي کیږي او نن سبا ډیره عام ده هغه د موبایل، لیپټاپ یا ټي وي ته په کتلو په وخت کې خوراک کول دي. که څه هم نن سبا ټي وي کتل ډیر عام نه دي او د ټي وي دوران ختم شوی دی او د دې په ځای باندې د موبایل او لیپټاپ استعمال ډیر شوی چې خلک د ډرامو کتلو، فیسبوک استعمالولو یا نور څه کتلو سره په موبایل کې مصروف وي او ډوډۍ هم خوري چې دا یو بد عمل دی. د دې نقصانات دا کیدلی شي چې ستاسو توجه د خوراک نه اړوي او تاسو په ناخبرۍ کې ډیر زیات خوراک کولی شئ او بیا په موبایل کې د مصروفیت له وجې نور هم په خپل ځای باندې کینئ او ناست پاتې کیږئ چې دا ستاسو د وجود د غټوالي یا چاغوالي لوی سبب کیدلی شي ځکه چې د خوراک نه وروسته ګرځېدل ډیر زیات ضروري دي. خو موږ د ټکنالوژي غلط استعمال سره ځان ته یو لوی مشکل پیدا کړی دی. نو هر کله چې د روټۍ د خوراک وخت شي باید په پوره توجه سره روټۍ ته متوجه شو او روټۍ وخورو. دویمه غلطي چې زیات خلک یې کوي هغه د خوراک نه وروسته سیګریټ څکل دي. دوستانو، د طبي او میډیکل د معلوماتو په وینا چې د خوراک نه پس یو سیګریټ څکل دومره نقصان کوي لکه په عام وخت کې چې څو سیګریټ وڅکي. د خوراک نه پس د سیګریټ څکلو سره د خوراک هغه طاقت ختمیږي کوم چې پروټین یا مینرل لري او یو ښه طاقتور خوراک خپل قوت د لاسه ورکوي. زیات خلک دا هم وایي چې که موږ سیګریټ ونه څکو موږ ته ګیس پیدا کیږي، خو د روټۍ نه پس سیګریټ څکل د معدې قدرتي قوت ختموي او په آینده کې تاسو ته یو لوی نقصان درکولی شي. نو په دې وجه باندې باید د سیګریټو نه هم ځان وساتل شي او د خوراک نه وروسته بالکل ونه څکل شي. درېیمه غلطي چې زیات خلک یې کوي او پښتانه یې ډېر کوي هغه د خوراک نه پس د شین چای څکل دي. شین چای چې زموږ په ټولنه کې ډېر زیات استعمالیږي، یعنې پښتانه یې ډېر زیات استعمالوي او خلک یې د روټۍ نه پس سم د څکي چې ډېر نقصان ورکولی شي ځکه کوم طاقتور خوراک چې معدې ته لاړ شي او د معدې نه د رګونو په ذریعه د وجود نورو حصو ته د وینې په ذریعه سپلای کیږي نو د شنو چایو سره هغه آیرن او ویټامین معده کې ختم شي او د خوراک ټول ویټامین او انرژي بیکاره شي. د چای څکل د خوراک نه 1 غنټه یا 2 غنټې پس پکار دي او ګټه لري او سمدست د چای څکلو نه ځان ساتل پکار دي. دوستانو، دا درې لوی غلطیانې چې اکثر خلک یې کوي غوښتل مو په دې باره کې تاسو سره معلومات شریک کړم. امید لرم چې دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شوې وي. خامخا در سره لایک کړئ، خپل نظر هم را سره کمنټ کې شریک کړئ او زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره معلوماتي ویډیو تاسو ته په وخت دررسیږي. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان، خوشحاله او بریالي اوسئ.